बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاد او آباد اوسئ. درور زو پس بیا راغلم درته خو نن ډېر مهم خبرونه. یو خو پاکستان کې سبا چې کوم اجلاس کیږي، مذاکراتي اجلاس د خاص کر د خطې په حوالې سره او د ایران او امریکا ترمنځ د سولې دپاره چې پکې سعودیه، ترکیه او مصر او پاکستان دا څلور واړه وزیر خارجه به شرکت کوي او مشري به پاکستان نایب وزیر اعظم یعنی خارجه وزیر اسحاق ډار کوي. په دغه کې به افغانستان ډسکس کیږي او کنه کیږي د خطې په دغه صورتحال باندې امریکا یعنی ایران یعنی د امریکا یو خواهشو دا ولې وو او دی وخت کې موجوده صورتحال کې دي بل افغانستان په حوالې سره به په دې حوالې سره خبره اتره کیږي نه کیږي. هغه نه علاوه د افغانستان او پاکستان معاملات دی وخت کې سره روان دي او د امیر المؤمنین هیبت الله خان په خلاف خبرې یا سوشل میډیا باندې یا الته اندرونی ولې کیږي یا دغه شانتي چې غنه استعفا یا د مطلبي رواني شوې دي دا ولې کیږي. د ټول صورتحال باندې تاسو سره راځم او تاسو نه خواستم دا دي چې د خپل چینل مې هېروئ، لایک سبسکرایب لازمي، چینل سبسکرایب کړئ لازمي او کمنټس او لایک خو لازمي کوئ او نور سره شیر کړئ. نو تاسو ډیره مننه وي. اول به راځم د هیبت الله په حوالې سره چې یو خو هلته چې کوم دا جنګ روان شو چې هغه خاموشي وه، هېڅ داسې خبره به نه کوله چې یا جنګ دی یا څه دی یا څه عملیاتو باندې کېږي. بل طرف ته په دې حوالې سره متضاد خبرونه راغلي چې هغه دا خبره ولې نه کوي یا دغه شانتې په دې کې برخه ولې نه اخلي، یعنی ځان یې بالکل غلی کړی. نو دې وجې باندې اوس داسې خبرونه راځي، داسې هغه راځي کېږي. تاسو ته ما ویلي مې چې په دغه طالبانو ګروپونو کې په هغه کې حکومت کې مختلف ګروپونه دي چې ځنو انډیا سره ډېر زیات انوالمنټ شروع کړو چې په دې دوران باندې پاکستان مخالفت هم راغله. حالانکې دغه چې کومه ډله ده تاسو ته ظاهره پته ده چې هیبت الله صاحب دلته د بلوچستان کوچلاک مدرسه کې دلته نه ټول ارڅ معاملاتو خو بهرحال لکه ډېر زیات په دې حوالې سره اوس راځي او په هغو کې خپله کې کنفیوژن چې کوم دی یو ځل بیا راوچت شوی دی او ورسره تاسو ته ما یو بل هم درکړی و چې دې کې ځینې کسان مختلف کمنټس هم کوي خو دا معاملې یو د پاکستان د افغانستان نه بلکې د انټرنیشنل انوایرمنټ چې کوم وي هغه ډېر زیات شي او دا د حکومتونو ترمنځ جنګ چې کوم دی عام ولس سمجھ کې نه راځي. دا پخوا نه دي، اوس نه دي. په دې کې پاکستان هم غلطیانې افغانستان هم غلطیانې دا شروع نه یو تضاد چې کوم دی دا روان دی. په دې باندې موږ ډېر ویلاګونه هم کړي دي خو زیات ملګري چې بیا کمنټس وکړي چې رښتیا نه وایي، حالانکې په دروغو باندې خو ما ذاتي په اندروني یعنی که هغه خندني وي که یاري دوستي کي په دروغو زه ډېر سخت مخالف یم. بیا چې کله یو زموږ فریضه ده جرنالیزم په دغه کې دروغ ویل یعنی دا خو ډېر زیات جرم دی. دا د آخرت دپاره هم ډېر زیات ځان ته عذاب ګوري. خو بهرحال خبره به کوو د افغانستان پاکستان دی وخت کې کړکېچن حالات دي یا هغه طرف ته تللي نه دي خو چې کوم خبرونه راځي تاسو ګورئ یا کوم عملیات وشول کوم نقصان هلته وشول یا چې کوم اوس هغو خپل منځ کې دغه باندې کیسې روانې دي نو دا ظاهروي ده چې دغه داسې پاتې کېدی نه شي، دا بدلېږي. بل طرف ته که موږ عوامي زیاتره خلکو خبره وکړو هغې هم دغه څخه دریځي پالیسۍ د کوم طالبانو حکومت وچلولې په دغه کې تنګ دي خو څه ویلی نه شي یارې وجې نه د نورو وجې نه په دې باندې هم ډېر زیات تنګ دي او ویلکم هم کوي چې دا سیستم بدل شي. خو بهرحال دا به اوس وخت ثابتوي چې دې کې مخکې څه کېږي. اوس راځو پاکستان کې چې کوم دغه سدسي مذاکرات کېږي دغه د امریکا خواهشو پاکستان ته ریکویسټ کړی چې دغه کې اوس څه روغه راوله چې امریکا اسرائیل ته پته ولګېده چې موږ خو یې تباه کړل، موږ خو ډېر اسانه ګڼل چې دغه به موږ ووو خو دلته کې
چې کوم د ایران هم اټیک دی یا د ایران چې کوم سټریټیجي ده چې یو امریکا اسرائیل نه بلکې ټوله خطه په ګیره کې راواخیستله. تاسو ګورئ تیل کم ځای ته ورسېدل، نوره ګراني کم ځای ته ورسېدله، ټول ملکونه یې پریشان کړل. خو بهرحال پاکستان اوس دې وخت کې خطې کې مین پاور کردار ادا کوي او په دغه ټول سچویشن باندې. نو په دې سچویشن باندې سبا چې کوم ترکیه، مصر، سعودي عرب او پاکستان به کینی او په دې سلیسي کردار کې هغه کوشش کوي چې ایران کوم مطالبات دي په کوم حوالو سره به دا جنگ بندي کوي او بل خوا د امریکا یا اسرائیل طرف نه کوم کېږي نو بیا به هغه نه پس مخکې خبره وړي. خو په دغه ډسکشن کې د ټول خطې دغه صورتحال باندې په دا ټول خبرې کېږي او واضح کېږي به چې مخکې کول څه دي. خو ورسره موږ دا ویلو شو چې پاک افغان کوم صورتحال دی دا به هم ورکې لازمي ډسکس کېږي، ولې سعودي عرب هم پکې موجود دي، ترکیه هم موجوده ده. نو د خو الریډي په دغه کې مذاکراتو کې هم او ورسره په دغه خطې کې د چې کوم صورتحال دی په دې باندې دغه ټینګوالی چې کوم دی هغه پیل نه هم کړی. نو اوس دغه کې خبرې چې کومې دي دا چې کوم کېږي به په دغه صورتحال باندې یقینا چې اوس فوکس دی چې اورال خطې خبره کېږي نو پاک افغان معاملات ډېر اهم دي. ورسره که تاسو ګورئ چې کوم کډوالو ته ټایم ورکړی شوی دی، یعنی کوم غیر قانوني افغانو خلاف یو مهم بیا تیز کړی شوی دی او د پاره بورډر هم بیا کولاو کی. نو هغه سلسله چې کومه ده هغه پاکستان کې یقینا چې اوس خیبر پختونخوا کې ډېر زیات زور رانیولی دی. خلک یعنی هغه افغانان ډېر پریشانۍ سره مخ دي او یقینا چې دا ټول سچویشن یا دا ټول صورتحال دا کومه پالیسي جوړه شوې ده دا ډېر سخت پالیسي نه فینل پالیسي جوړه شوې ده. مخکې هم په دې باندې کارونه به کېده خو هغه شان نه وشول. اوس په دغه صورتحال کې یقینا چې افغان وروڼو ته یو طرف ته یو پرابلم او بل طرف ته دغه د پاکستان دغه پالیسۍ له وجې ډېر مشکلات رامخته شوي دي. خو امید لرو که چیرې د ملکونو ترمنځ دا شخړه هم ختمه شي او دغه کیسه کې لږ ونې نرموالی راشي یا د دهشتګردۍ چې کوم دا واقعات تاسو اوس هم ګورئ پاکستان کې کېږي، په بجوړ علاقې کې وګورئ، بنو دغه شانتې نور د جنوبي اضلاع علاقو کې. نو دغه صورتحال قابو موندلو دپاره بیا کوم ټي ټي پي ختمولو دپاره دغه ټول گیم چې کوم روان دی دا انټرنیشنلی گیم دی. ګوره د کې یو واضحه نه ده چې یو دینه مفادات اخیستی شي چې کوم د جنگ صورتحال دی. دې وجې نه هیبت الله صاحب په حوالې سره چې کوم خاموشي ده د هغې ګروپ خاموشي ده هغه یو معنی لري. نو په دغه کې لازمي څه شته او یو خو انډیا چې کوم پراکسي وار دی یا انډیا چې کوم مداخلت دی دغه طالبانو ته به دهشتګرد وي چې پاکستاني سپورټ کوي دا کوي، بیا هغه طالبان او سپورټ څنګه شروع کړل نو هغه الریډي غواړي چې پاکستان کې دهشتګردي وي. نو دا ټول صورتحال دی او انشاءالله تاسو سره وختاً فوقتاً راځو او تاسو نه خواست بیا اخري کې دا کوو چې دا چینل مه هېروئ او خپل مینې اظهار لازمي کوئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.